لمریز نظام شمسي منظومه یا لمریز نظام ډیر اوږد لرغونیتوب لري. پوهان وایي چې لمریز نظام 15 میلیارده کاله مخکې جوړ شوی دی، کله چې د غازاتو ګرد او غبار غړوسکي سره ګډې شوي او د جاذبې له امله یو بل سره یوځای شوي. د غازاتو او غبار دغه یوځای شوې کتله د نږدې کېدو په ترڅ کې ډیره تودوخه ومونده چې په پای کې لمر او د لمریز نظام نور سیارې پیدا شوې. لمریز نظام د شمسي منظومې ټولې سیارې او نور اجرام دي چې 9 اصلي سیارې لري چې عبارت دي له عطارد، زهره، ځمکه، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، نیپتون او پلوتو. نور یې کوچني آسماني اجرام دي چې د مریخ او مشتري ترمنځ دي، خو له دغو ټولو څخه صرف 15 سیارې لیدل کیږي چې هغه عطارد، زهره، مریخ، مشتري او زحل دي. نورې کوچنۍ سیارې او اجرام دومره کوچني یا لرې دي چې پرته له تلسکوپ څخه نه ښکاري. د لمریز نظام سیارې په مجموع کې د ټول شمسي نظام سیستم جوړوي چې 9 سیارې دي او د لمر په شاوخوا په بیضوي مدارونو په بیلابیلو مستویګانو کې په بیلابیلو واټنونو انتقالي حرکت کوي. چې د هر یوې سیارې په هکله به بیلابیله ویډیو موږ ولرو او د نن ورځې ویډیو مو په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.